دا کهانی د هغه وخت چې کله مصر ته نوی ګوډ ورکولو کېدو ویلو او د دې ګوډ نوم هورس چونکې د هوا ګوډ او نن به تاج اچولو کېدو ویلو د هغې د وجې د ټوله پرجا او ټول عوام دغلته دې محل ته راغونډ شوي وو او چې کله دغه عمل شروع شو یعنې هورس ته دغه تاج اچولو کېدو ویلو دغه دوران دغلته د ډیزرټ ګوډ رالی چې د هغه نوم و سیټ د هورس ترو او د لپاره دغلته بیش قیمتي یو ګفټ راوړی و چې په هغې کې هغه باجه وه هورس له هغه باجه ورکړه ورته وویل چې دا باجه ته ووهه هورس خو په څه پوه نه شو او دغه باجې وویل او دغه دوران د سیټ یو مضبوط پور د دوی په عوام په منځ کې را روان شو د سیټ ارادې ښې نه وې ځکه خو هغه دونه غټ پوج دغلته راغوښتی و هورس چې په څو په څه باندې پوهېدو دغه دوران سیټ د هغه په پلار کې چاړه ومنډله او مړ یې کړو او هغه دا اعلان وکړو چې کوم کس زما مخې ته سر ښکته نه کړو نو د هغه به هم دا حال وي چې د مرګ د ير د وجې ټولو خلکو د هغه مخې ته سر ښکته کړو دا خبره په هورس باندې ډېره زیاته بده ولګېده او هغه راپاڅېدو او په سیټ باندې حمله کول شروع کړل او غوښتل چې دا سیټ مړ کړم خو سیټ چونکې په هورس باندې ډېر زیات زورور و او دغه دوران دوی په خپل اصل شکل کې یعنې د ګوډ په شکل کې هم رال او په یو بل باندې حملې شروع کړي سیټ بیا هم په هورس باندې ډېر زیات زورور و او په سیټ باندې حمله وکړه او هغې راوغورځو او د هغه نه دواړه سترګې وباسلې چې په کمې کې د هورس ټول طاقت و یعنی چې کم طاقتونه د سره نو هغه د دغه سترګو د وجو چې کم اوس سیټ د ده نه وباسلې او د هغې نه بعد بیا د سیټ حکومت پر ټول مصر باندې شروع شو چې ډېر زیات د زور او د ظلم حکومت و یعنې ټول خلک به یې دلته غلامان کړي وو او په غلامانو غونته کې کار به پر ټولو خلکو باندې کوو او دغه غلامانو کې موږ ته یو کس وښودلی شي چې د هغه بیک نوم وي د بیک دغلته یو ملګری هم وه چې هغه د سیټ د یو انجینر غلامه وه او دغلته به هغې سره د غلامۍ ژوند تېرو خو دوی دغه ژوند نه ډېر زیات تنګ شوي وو نو دوی غوښتل چې موږ هورس له خپلې سترګې را پیدا کړو او هغه ته حواله کړو چې د هغې د وجې به هغه طاقت کې راشي او موږ به د سیټ د ظلم نه خلاص کړي دوی بیا هغه ټولې نقشې کتل شروع کړي چې کومو کې سیټ یو نقشه جوړه کړې وه چې کوم ځای کې هغه د هورس سترګې ایښې وې او دوی ته فاینلي هغه نقشه میلاو شوه خو په دغه نقشه کې دوی ولیدل چې دغلته بلا ټریپس دي یعنې دغلته به ډېرې خطرې وي او دغه سترګې حاصلول څه آسان کار نه دی خو بیک بیا هم د خطرو باوجود د سونې په لاره باندې هغه ځای ته ورننوتو چې کوم ځای کې هغه ټریپس او هغه سترګې پرتې وې خو چې کله دی راننوت نو ده ولیدل چې مخامخ بلا قسم کې ناشنا ټریپس موجود دي خو چونکې ده خو هغه نقشه کتلې وه نو دی دغه ټول ټریپسو نه ځان بچ دی بچا دی دغه ځای نه ځان وروباسي او دغه سترګو له ځان آخر کار ورسوي ډېر زیات په مشکل باندې هغه سترګه راولي چې د هغې نه ډېره تیزه رڼا خیږي دی چې کله دغه سترګه حاصله کړي او واپس د خپل ملګري خواله راشي نو دغه دوران د هر سایډ نه سپاهیان راوځي او دی ګیر کړي یعنی هغه انجینر ته پته لګېدلې وای چې په چا په نقشو کې چیړ چاړ کړی دی او هغه بیک ته وایي چې اوس ووایه تا د خزانې نه څه راغستې دي نو دلته بیک یو هوښیارتوب ښکاره کړي او هغه له یو سټار وږي چې د سونې وي او ورته ووایي چې ما د خزانې نه صرف دا راغستې وي خو د انجینر بیا خو د دې د مړ کولو حکم ورکړي چې د هغې د وجې بیک مجبوراً د هورس هغه سترګې روباسي چې د هغې د رڼا د وجې دغلته د سپاهیان یو منټ له رانده شي او دوی ته دغه دوران مکمل شي او دغه محل نه ځان وباسي چې کله دې تښتېدو والوي او د دې کلي نه ځان وباسي دغه دوران د بیک د ملګري دغه انجینر په یو غشي باندې ولي چې د هغې د وجې هغه ډېره زیاته زخمي شي خو بیک بیا هم د خپل ملګري ځان سره کړي او هغه ځای ته ځان ورسوي چې کوم ځای کې به هورس اوسېدو او چې کله دی دغه محل ته دننه راشي نو دی هورس له اواز ورکړي او ورته ووایي چې ما سره د ستا سترګه ده خو د هغې نه مخکې ته به ما له یو هیلپ کې چې په هغې باندې هورس ته ډېر زیاته غوسه ورشي چې اوس به یو انسان ما سره ډیل کوي او دغه دوران هغه پرې بیک باندې حمله کول شروع کړي او غواړي چې دا بیک زه ووجم او بیک بیا هم ډېر چلول کې ځان د هغه نه بچ وساتي هورس چې کله ستړی شي نو هغه ته ووایي چې ووایي دا ستا ستړي نه بعد بیک ته ووایي چې بیک په منډه منډه لاړ شي او خپل ملګري د خپل ملګري د راوړي ورته ووایي چې دا په غشي لګېدلی ده او سره ژوندی که ځکه تاسو خدای سره دا را ژوندی کړي هورس ته چونکې خپلې سترګې نه وې نو دی د وجې ده کې طاقت هم نه و هغه بیک ته ووایي چې زه ستا ملګري نشم بچ کولی ځکه چې اوس د مرګ ګوډ دې ته ډېر زیات نږدې راغلی دی دغه دوران موږ وینو چې د مرګ ګوډ دې پسې راشي او دې نه روح راوباسي د مرګ ګوډ د دې نه تپوس وکړي چې زندګۍ په بدل کې موږ له څه راکولی شي یعنې دلته موږ ته دا پته ولګي چې چا سره څونه چندې وي او هغه د مرګ د ګوډ له ورکړي نو هغه به د انسان په دوباره باندې بیا را ژوندی کړي خو چونکې دا جینۍ خو غلامه وه دې سره هېڅ هم نو د مرګ ګوډ دا ځان سره ونیوي او واپس یې ځان سره بوځي هغه ځای ته چې کوم ځای کې به دا انسانان ختمېدل بیک په دې حرکت باندې ډېر زیات خفه شي او هغه هورس ته ووایي چې چونکې تا زما ملګري بچ نه کړه او زه تا له سترګه نشم
ورکولې خو هورس بیا خو هغه راټینګ کړي او په زوره ترې خپله سترګه والېږي یعنې هورس ته اوس خپله یوه سترګه میلاو شوه. بیا هورس بیک راټینګ کړي او ورته وایي چې زما دویمه سترګه راکړه. نو بیک ورته ووایي چې ما هغه سترګه نه ده راغستې او هغه په هغه محل کې پرته ده. دلته هورس بیک ته ووایي چې ستا ملګری به فورا نه مړه کېږي بلکې 2-3 ورځې به لګي فاینل ګیټ ته رسېدو دپاره چې هلته به بیا دا مکمل مړه شي او که تا زما دغه سترګه را پیدا کړه یعنې دغه دویمه سترګه نو زه به ستا نه ملګري بچ کړم او دوی بیا د ملګري دغه لاش په یو سیف ځای کې کېږدي او د هغه ځای نه په دویمې سترګې په تکل کې وځي. دلته سیټ ته هم اوس پته لګېدلې وه چې هورس خپل یو کس دغه محل ته دننه لېږلی و چې هغه یو سترګه پټه کړې ده او هورس ته اوس هغه سترګه میلاو شوې ده. د هغې د وجې دی خپل ټول فوج د حکم ورکړي چې دغه دواړه کسان پیدا کړي او ویې وژئ. دا موږ ته هورس او بیک وښودلی شي چې دوی یو غټ غر ته بره راوخیږي. بیک دې تپوس وکړي چې موږ چېرته روان یو نو هورس ورته ووایي چې زه خپل نیکه د ملاقات له روان یم او بیا هورس لاړ شي او خپل د نیکه په یاد کې دغلته کښېني او خپل نیکه یادول شروع کړي چې د هغې د وجې دی فورا په خپل اصلي روپ کې راشي یعنې ګوډ والي روپ کې چې د هغې د وجې دی اوس الوزېدی خم شو او دی بیا ځان سره بیک کړي او د اسمانونو سیټ ته بره روان شي چې کوم ځای کې به د هغه نیکه اوسېده او د هغه کښتۍ له ځان ور ورسوي. هلته چې کله دی خپل نیکه خواله راشي او خپل نیکه ته خبرو کولو والوي دغه دوران د ده نیکه په خپل اصلي روپ کې راشي او فورا یو سیټ ته لاړ شي چې هلته یوه غټه بلا را روانه وي او دی خپل ختیار راوالي او د خپل ختیار په مدد سره دغه بلا په هغه غشو باندې ولي او د هغه ځای نه وزغلی. چې کله د غټه بلا د هغه ځای لاړ شي نو هورس د خپل نیکه خواله راشي او ورته ووایي چې ما ته د ستا هیلپ پکار دی. نو نیکه ورته ووایي چې تا ولیدل چې هره شپه دغه غټه بلا دې خوا د دنیا سیټ ته راځي او هره شپه زه دلته ولاړم او دغه بلا ولم او د هغه ځای نه زغلوم. که یو منټ له خو ما خپل سوچ ستاسو سیټ ته کړو نو دا بلا په دې دنیا باندې راشي او دا ټوله دنیا به تباه کړي. بیا هورس هغه ته ووایي چې چونکې ته زما خو مدد نه کړې خو زه به دې ځای نه لږ هولي واټر ځان سره یوسم. هولي واټر اصل کې یو داسې قسم کې اوبه وي چې د هغې په مدد سره د سیټ ټول پاور ختمېدی شو. دی دغه اوبه ځان سره والي او واپس دنیا سیټ ته روان وي خو چې دی څنګه د ځمکې ته رانږدې شي دغه دوران د هغه طاقت واپس ختم شي او دی ځمکې ته راپرېوځي. خو د کمال خبره دا وه چې دا هغه اوبه حاصلې کړې وې چې په کومې باندې د سیټ ټول پاور ختمېدی شو. دی دغه خبر کې او دغه دوران د سیټ هغه آرمي دی خواله راورسي او په دې باندې حمله کول شروع کړي. هم لګیا وي او دغه آرمي مقابله کوي او دغه دوران یوه بلا هغه له سر ووخي چې د غر نه لاندې وغورځي او هغه پسې شاته شاته بیک خومره ودانګي. مکې نه رسېدو نه مخکې هورس هغه خپل ختیار کولاو کړي چې د هغه یو 2 غرونو په منځ کې ونښلي او د هغې په مدد سره دی بچ شي. هورس بیک ته ووایي چې موږ پسې نور آرمي خو هم شاته راتلی شي نو موږ له زر تر زر د ځای نه ځان وباسل پکار دي او د سیټ هغه طاقت ختمول دي. دلته موږ یو 2 جنکې نورې وینو چې دا د سیټ ډېره خطرناکه آرمي وه او دوی به په مارانو باندې سواري کوله. سیټ د هغه ځای نه د ګوډس اف لف خواله لاړه شي چې دا د روحونو په دنیا کې اوسېده او دا د مینې ګوډ وه. د دې دپاره یو کړه جوړه کړې وه او د هغه کړې په مدد سره دا د روحونو دنیا نه راوباسلې وه او اوس سیټ دې پسې راغلی او دې ته ویل چې ما د روحونو دنیا ته بوځئ او زه د روحونو په دنیا باندې خو قبضه کول غواړم. دې باندې ګوډز اف لف ورته فورا انکار وکړي چې سیټ څنګه هغه راټینګه کړي او هغه مړه کولو والې وي دغه دوران هغه کړه د خپل لاس نه وباسي او یو منټ له هغه د روحونو دنیا ته لاړه شي. خو چې دا څنګه هغه کړه واپس واچوي نو دا واپس د حقیقي دنیا ته په دوباره باندې بیا راشي. ما د هورس او بیک وښودلی شي چې دوی یو پخوانی مقبره کې ناسته وي او دوی دغلته خبرې کوي او دغه دوران خطرناکې ښځې چې کوم د مارانو سواري به یې کوله هغې دغلته دوی پسې راشي او دا ماران دونه خطرناک و چې دوی په خپل خوله باندې اورونه خم ویشتل او په دې باندې حمله کول شروع کړي. او بیک لګیا وي او دغه ماران نه ځان د بچ کولو کوشش کوي او دغه دوران ګوډس اف لف راشي چې هغه د هورس مدد وکړي او دا ماران مړه کړي او دوی دواړه ترې بچ کړي. دوی بیا د هغه ځای په تلاش کې روان شي چې کوم ځای کې د هورس دویمه سترګه پرته وه او دا یو پیرامید و. بیک دلته دې ته ووایي چې ما ته دغه ځای معلوم دی او ایون زه دغه ځای ته دننه تلی هم شم. ګوډس اف لف دلته دې ته ووایي چې دغه پیرامید ته تلل څه اسان کار نه دی. دغلته به یو خطرناک دیو راځي چې به تاسو نه یو پهیلۍ تپوس کوي او که دغه پهیلي تاسو غلطه کړه نو تاسو به دغه ګوډ ووجي. نو په دې ورته هورس ووایي چې موږ به ځان سره ګوډ اف نولیج کو او هغه به د پهیلۍ جواب ورکړي او دوی د ګوډ اف نولیج خواله لاړ شي چې هغه په یو ونه کې دننه اوسېدو. دوی چې کله دننه ورشي او هغه ته دا ټوله خبره وکړي نو هغه ورته چولټ انکار وکړي او ورته ووایي زه ستاسو هیلپ
سروایو نشب کولی ځکه هغه دیو ډېر زیات خطرناک دی او هغه ډېر مشکل سوالونه کوي. دوران بیک خپل هوښیارتوب ښکاره کړي او ورته وایي چې زه یو انسان یم او دغه په هیلۍ جواب ورکولی شم او ته یو ګوډ دغه جواب نشي ورکولی نو تا له خو شرم کول پکار دي چې په هغې باندې د ګوډ اف نالج ډېر زیات غوسه شي او په غیرت کې راشي او ورته ووایي چې زه ستاسو سره تلو لپاره تیار یم او زه چې ځو چې لاړ شو او په هیلۍ جواب ورکړو. دی چې کله روان وي دغه پیرامډ سیټ ته نو په لاره کې د ګوډ اف لو ته پته ولګي چې هورس بیک سره یو واده کړی دی چې هغه مکمل ناممکنه ده. یعنې هورس سره داسې یو طاقت نشته چې هغه یو مړی را ژوندی کړي. بیا د ګوډ اف لو د بیک خواله لاړ شي او ورته وایي چې ته خپلې ملګري څخه خبرې کول غواړې. بیا د ګوډ اف لو دغلته د خپل طاقت استعمال شروع کړي. یعنې دغلته په دې خاورو کې یو ټورنیډو جوړ کړي چې په هغې کې د بیک د ملګري ښکارېده. بیک هغې ته د بهر نه آواز وکړي او ورته ووایي چې ته پریشانه کېږه ما موږ ستا د هیلپ د کولو لپاره دغلته در روان یو او موږ به ډېر زر ته بچ کړو. نه بعد دی بیا هغه پیرامډ خوا ته ورسېږي خو په دې پیرامډ کې بالکل لاره په نظر باندې نه راتله. بیک مخکې راشي او یو اندازې لګول شروع کړي او د یو اندازې مطابق د دوو ګټو په منځ کې راودانګي او دننه راشي خو چې کله دی دننه راشي نو دی ویني چې مخامخ هم ډېرې شګې مګې الوزي. دی بیا خو ځان مخامخ یو غټې پایې ته ورسوي چې د هغې په تاوېدو سره د هر څه بند شي او بیا دغه نور ملګري خو هم دغلته دننه راشي او دې مخې ته هغه دیو به راښکاره شي چې کوم د دې نه به د پهیلۍ تپوس کوو. هغه دې ته یو پهیلي ووایي او ورته ووایي چې زه نن نه یم او سبا به یم او صرف یو ژوندی شی ما لیدی شي نو ووایې زه څه شی یم. دی ولا ګوډ اف نالج جواب ورکړي چې هغه غلط وي نو دیو په دې باندې حمله شروع کړي. هغه په دوباره بیا یو جواب ورکړي چې هغه بیا غلط وي نو په دې باندې د دیو له ډېر زیاته غوسه ورشي او په دې باندې حمله کول شروع کړي. خو دغه دوران د ګوډ اف ویسټم خپل دماغ استعمال کړي او ورته ووایي چې سبانۍ ورځ چې هغه جواب صحیح وي او دا دیو دې دننه پرېږدي. چې کله دننه روان نو هورس هغه هولي واټر راوباسي خو دغه دوران دی په یو ټریپ کې ګیر شي او دغه دوران دکلته هغه سیټ هم راشي چې هغه ته مخکې نه پته وه چې دی را روان دي. یو سره هغه د ګوډ اف نالج د دماغ وباسي. دغلته بیک ویني چې هغه اوبه په ځمکه پرتې دي نو دی دغه اوبه راواړي او اور ته اړولو والوي. دغه دوران سیټ راشي او یو خار ورته وښیي او ورته وایي چې دا ستا د ملګری دی که نه. ورته ووایي چې هورس تا ته څه هم ویلي دي هغه دروغ دي. یعنې هورس سره داسې یو طاقت نشته چې هغه پرې مړي را ژوندي کړي. او د بیک نه لاس نه هغه اوبه والي او هغه په ځمکه باندې واړی او بیا هغه په خپل دغه ځای نه وځي او دغه محل را غورځېدل شروع کړي. خو هورس بیا هم دغه ځای نه ځان خلاص کړي او د یو ډال په مدد سره دې ټول دغلته بچ کړي. د سیټ وښودلی شي چې هغه د ګوډ اف نالج هغه دماغ په خپل سر کې ولګول چې د هغې د وجې هغه ډېر زیات طاقتور شو او د هغې نه بعد خپل پلار پس لاړ شي او ورته وایي چې ما ته خپل تخت خالي کړه. نو په هغې ورته خپل پلار انکار وکړي نو سیټ یو چاړه راوالي او په خپل پلار کې ومنډي او د هغه د لاس نه هغه ختیار والي چې په کوم باندې به هغه بلا کنټرول کوله. اوس هغه بلا کنټرول کول لپاره دغلته هېڅوک هم نشته. بیا موږ ته هورس وښودلی شي چې هغه دغه پیرامډ نه ځان ژوندی بهر راوباسو خو بیک ډېر زیات غوسه وي او هورس ته ووایي چې ته یو ګوډ یو انسان سره داسې دوکه کې نو دا خبره د ګوډ اف لو باندې ډېر زیاته بده ولګي او هغه یو ګوډ اف ډیت راوغواړي او ورته ووایي چې د بیک د ژوند د قیمت به ته څه اخلي او بیا ورته کړه وښیي چې دا به د هغه د ژوند لپاره برابر وي. نو هغه ورته ووایي چې او دا د هغې لپاره ډېر شی ده. خو دا خبره په هورس باندې ډېره بده ولګي او ورته ووایي که تا دا کړه وباسله نو تا خو به روحونه ځان سره یوسي. خو هغه بیا هم هغه کړه وباسي او روحونه ځان سره هغه یوسي او هغه کړه بیک له ورکړي او هغه بیا هغه ګوډ اف ډیت سره هغه دنیا ته لاړ شي چې کوم ځای کې به روحونه پاتې کېدل. بیا موږ ته د بیک هغه ملګري وښودلی شي چې دا فاینل ګریډ ته رسېدلې وه یعنې دا اوس مړه کېدو واله وه او دغه دوران دکلته بیک راشي او هغه دې له په لاس کې هغه کړه ورکړي او ورته ووایي چې دې په ذریعه باندې ته بچ کېدی شي. چې دې څنګه دا کړه په تله کې اچوي دغه دوران دغلته یو عجیبه غونته کې مناظر شروع شي. یعنې هغه مونسټر چې کوم په اسمان کې و هغه اوس دې دنیا ته راغلی او په دنیا باندې حمله شروع کړې وه. د ګوډ اف ډیت بیک ته ووایي چې فورا لاړ شه او هورس د دې هر څه نه خبر کړه. بیک هم فورا راشي او هورس ته دا ټول مناظر بیان کړي چې هلته څه چل شروع دی. موږ د سیټ وښودلی شي چې د سره هغه ختیار وي خو د هغې باوجود خو هم دی دغه بلا نه کنټرول کول غواړي او دا د دنیا ته اوس راکوشي وي او دا ټول یو بس کل غواړي چې دا ټوله دنیا د اوبو د وجې دا ختمه کړي. خو په وخت باندې هورس دغلته راورسېږي او په سیټ باندې حمله کول شروع کړي. خو سیټ بیا هم په هورس باندې ډېر زیات زورور او هورس راګیر کړي او لرې وغورځوي او چې څنګه دا وجود ولوي دکه دوران بیک راشي او د هورس هیلپ وکړي او هورس ته خلاص کړي. د سیټ په سر کې د هورس هغه سترګه وه چې بیک د هغه نه هغه سترګه وباسي او د هورس سیټ ته ورولي.
دلته د خورس لپاره ډېر عجیبه چیلنج و. یو سیټ د خورس سترګه وه چې لاندې پرېوتو واله وه او بل سیټ د خوږ ملګری بیک و چې لاندې پرېوتو واله و. خو دی د خپل سترګه پرېږدي او بیک پسې لاندې ور ودانګي د هغه د بچ کولو لپاره چې دی څنګه هغه د لاس نه ونیوي او لاندې پرېوځي. دغه دوران خورس په خپل اصلي روپ کې بیا راشي. دا د ده لپاره یو امتحان و چې د انسانانو مدد شروع کړو نو د هغې د وجې د خپل طاقت واپس میلاو شو. چې د دې نه مخکې خورس ډېر زیات لالچي او صرف د خپل ځان دپاره به یې سوچ کوو او د خپل طاقت میلاوېدو نه بعد دی په سیټ باندې حمله کول شروع کړي چې د هغې د وجې دی سیټ ډېر زیات زخمي کړي. چې کله ډېر زیات زخمي وي او د هغه نه اینې روانې وي نو هغه خورس ته وایي چې ما یو چانس راکړه ځکه خو ما خو هم تا یو چانس درکړی او ته مې پرېښې وې. خو خورس ورته وایي چې زه ستا غونته کم عقل نه یم او غلطي نه کوم او دغه دوران په هغې کې هغه چاړو منډي او مړی کړي. اوس دې بلا باندې ټوله دنیا کې ډېره تباهي شروع کړې وه نو خورس فوراً د خپل نیکه خوا لاړ شي او هغه له هغه خپل ختیار ورکړي چې د هغې د وجې هغه واپس په خپل روپ کې راشي او دا بلا په مخه باندې والي او په هغه باندې ویشتل شروع کړي. بیا موږ ته بیک وښودلی شي چې هغه په دې لړایۍ کې مرګ شوی و نو خورس ځان سره بیک راوالي او د هغه خپلې ملګري خواله یې راوړي او دی دواړه د خپل طاقت په ذریعه باندې دواړه را ژوندي کړي. په پیره بیا خورس ته خپل باچاحت په دوباره باندې بیا میلاو شو او دی پیره د یو قانون ناپیس کو چې د مرګ نه بعد صرف هغه کس واپس دنیا ته راتلی شي چې کوم ښه کارونه کړي نه کوي چې چا سره ډېرې پیسې وي. او دی اوس د ګوډ بلب پسې لاړ شي چې هغه د روحونو دنیا نه واپس راولي او دا موی په دې ختمه شي.